سلامونه ملګرو، بیا هم د افغانستان کرکټ بورډ په یو بل ځای کې یو او تاسو به حتما د 2023م کال د اکتوبر 23مه یادوي. هغه مهال افغانستان پاکستان مات کړ او په حتما به مو د یو چا عکس هم لیدلی وي چې ډېر لوړ ټوپ یې وهلی دی د خوشحالۍ له کبله. او ښه دی چې روغ دی، زخمي شوی نه دی. عبید جان را سره دی. عبید ستړی مه شې، جوړ تکړه دی. عبید چې دی هغه ټوپ به تاسو د ده لیدلی وي، خو د ډېر کار د پردې تر شا دی. دا چې د پردې تر شا څه کار کوي له ده نه به یې واورو. دغه مرکز مسؤلیت یې ده ته ور په غاړه دی او دی مهم کار کوي، مساج. او دغه د موږ د کرکټ لوبغاړي چې دي دوی ته قوت ورکوي. ښه نو راته ووایه څه کار کوي ته؟ زه په ټیم کې بیا چې کله ډاکټر ماته اجازه راکړي، هلکان راکوي، دغه هلکان مساج ضرورت دی، بیا دا زما کار دی. دلته د مساج دلته معلومیږي دا مساج هغه دی. بیا دلته لکه میچ نه مخکې مثال سبا میچ یو ورځ مخکې موږ هغه تیارو میچ دپاره، هغه هلکان تیارو لکه 12 کسان 14 کسان موږ هغه تیارو د میچ دپاره. هغه بس او ته بهر ته هم ورسره ځې، هلته هم ستا هم دا کار دی؟ ما بهر ته ځم. نو معنا دا چې دا ټول تقریبا یوه کیسه ده که نه؟ دا یوه خبره ده دلته ټوله. او تر دې ځایه پورې وینئ دلته دوی څلور دانې هغه د ټیبل یې دلته دی، لکه دلته نور هلکان راځي، بیا اجازه ډاکټر ورکوي، بس موږ بیا دلته کار ورباندې کوو. بل ته 3 کسان مثلا نور هم دی بیا شاګردان مې، بیا زه د هغوی مشري کوم. نو دا یوازې هغه وخت کې چې دوی لوبه لري که نه، سیالي کوي، مثلا د شپږیزه وي مثلا یا کوم بل شی شپږیزه یا زموږ د خارجي سفر یې بس هغه وخت بس زه ورسره یم. بیا زما مسؤلیت د مساج کار دی. نو حتما خلک به خوشحاله وي، خو ته خو نام خدای تکړه یې، قوي یې، دوی به زور لري چې تا ته تاب راوړي. دوی ځان قوت ونه ساتي. دا کار اسان نه دی، رښتیا وایي، دا زور غواړي. نو دا هم عبید او د مرکز چې زمونږ اتلانو ته مساج ورکوي، د لوبې نه مخکې دوی تیاروي او د جنگ میدان ته تیار د دې سړي په برکت ورګډېږي. روغ اوسئ.